بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو پخیر. د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت مسئولین وایي چې اوس مهال د افغانستان اړیکې یا د افغانستان 40 سیاسي استازولۍ په هیوادونو کې شتون لري چې له دې څخه افغانانو ته په همدغه هیوادونو کې خدمات وړاندې کیږي. د افغانستان څومره اړتیا ده چې له نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي؟ د سیاسي استازولیو فعالول څه ګټې لري؟ څنګه کېدلی سي دغه استازولۍ لاسته راوړل سي؟ نن پر همدې تړاو بحث لرو. د بحث لپاره راسره قدرمن میلمانه هم یو ځای سوي دي. د سیاسي چارو پوه ښاغلی قاري اسدالله اتل صاحب، همدارنګه د نړیوالو چارو پوه پخوانی دیپلومات ښاغلی عزیز مارج زموږ سره د ټیم له لارې ملتیا کوي. درنو میلمنو ستړي مه سئ، پخیر راسئ. پروګرام ته مارج صاحب اجازه راکړئ زه بحث ستاسو څخه پیل کړم. په عمومي کچه که سوال دغسې مطرح کړو چې اړیکې په مجموع کې د هیوادونو سره څه ارزښت لري او تاثیرات یې د یو هیواد پر بل هیواد باندې څه اوسیږي؟ مننه د سلام وړاندې کولو تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، قدرمن اتل صاحب ته، لیدونکو اورېدونکو ته باید ووایو چې نړۍ خو د انسانانو د ژوند لپاره جوړه شوې ده او ټول هیوادونه په همدې نړۍ کې ژوند کوي او لکه یو لوی کور داسې وحیثیت لري. خامخا کله چې پرمختګ کېږي، کله چې ټکنالوژي جوړېږي، نږدېوالی زیاتېږي، په دې کې اړیکې مطرح کېږي. استازولي باید هلته وي چې د یو بل له حاله ځان خبر کړي او بل باید سره اړیکې او ارتباطات، که دا سیاسي، که ټولنیزي، که اقتصادي، راکړه واکړه هلته موجوده ده. تګ راتګ ورته کېږي، د یو هېواد بل هېواد نه استفاده کېږي، په دې کې یو هېواد بل هېواد سره مرسته کوي. نو دا ټول تنظیم و ترتیب د همدغه ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره کېږي. د یو هېواد وګړي بل هېواد ته ځي، یا د تعلیم دپاره، یا د ژوند دپاره، یا د سیاحت دپاره، یا د تبلیغ دپاره، یا د سوداګرۍ دپاره. د دې لپاره چې ده سره توپیري چلند ونه سي، د ده حق حقوق د کور لاندې نه سي، ده ته ضرورت پېښېږي، نو خامخا هلته باید د ده د هېواد استازی موجود. نو همدا وجه وه چې نړۍ کې پخوا زمانو کې چې کله لښکرې وي او تګ راتګ و، هغه به د نږدې سیمو هېوادونه یو بل نه به خبر درلوده، معاملرې هېوادونه یو بل نه پېژندل. حتی دنیا تر 1492 کال نه پېژندل چې هلته د امریکا یو خاوره ته رسېږي. کریستوفر کولمبو لاړ، هغه یې په هم تصادف لاس پانې نه لاړل، په بېړۍ کې هغه یې کشف کړه. یعنې اړیکې نه وې، تخنیک نه و، ټکنالوژي نه و، رابط نه و، تلګرام نه و، تلیفون نه و، استازولي نه وه. کله چې نړۍ یو بل ته سره اړیکې جوړې شولې، یو بل یې وپېژندله، تګ راتګ پیدا شو، په هر ډول چې و دلته د استازولۍ یا د سفیر لیږل، د وفد لیږل دا مطرح شول. بیا نو دا نو د دوه هېوادو ترمنځ ځپنه اړیکې وې. تاریخ ډیپلوماسي د نړۍ ته چې وګورو، یو هېواد به خپل استازی په هره کچه چې لیږه، بل هېواد به خپل استازی څو کوم وخته پورې وه دا به معلومه وه چې ته ورته 2 کالو پورې استازی راوړې، زه 2 کال هلته یم. بالمثل عمل به هلته کېده. کله به چې اړیکې خرابې شوې دوی استازي ویستل. خو بالاخره دا چې په نړۍ کې تاریخ ته که لاړ شو ډېر بحث اوږدېږي، خو لنډه دا چې نړۍ بالاخره د نړیوالې اولې جګړې نه وروسته په دې پام کې شوله چې تفاهم باید د استازي له خوا نه وشي او استازی باید د زعیم یا د مشر استازولي وکړی شي. ځکه دلته اعتبارنامه او صلاحیتنامه او دا مسایل راغله او د استازي یا سفیر ته چې سفارت په کچه باندې جوړېږي، هغه ته یو تشریفاتي یا پروتوکول یو مراسم نیول کېږي. نو په شیکاګو په ویانا کې په 1980 کال سره راټول شول یو ځل. بیا په 1983 کې د ډیپلوماتیکو ټول اصول، د اساسات کنسولي او خدمات ډیپلوماتیک او پروتوکول یا تشریفات ډیپلوماتیک دوی جوړ کړل او دا یې په ټولو هېوادو باندې مرور اجرا کړل. له دې نه مخکې چې د منشور د ملګرو ملتونو جوړ شوی و، یا له هغه نه مخکې میثاق د جامع ملل و، په دې دواړو کې دا ذکر شوي و چې ډیپلوماتیک اصل اصول ته باید نړیوال درناوی وکړي. موږ ته هغه اصول فرق کاوه. هغه اصول په 1920 کال کې جوړ شوي.
درست. بله مارید صاحب زما پوښتنه همدغلته ده. وروسته د دویمې نړیوالې جګړې نه کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته رسیږي ځینې اصول قوانین د دې لپاره چې ملتونه سره یو وساتي هغه تبعیضات او شخړې چې د دوی په منځ کې شتون درلودل او د دویمې جګړې اثرات پاتې وو هغه له منځه لاړ سي. ولې د وخت په تېرېدو سره په د 21مې پېړۍ په پیل سره یا په 21مه پېړۍ کې بالخصوص په دغه څو وروستیو لسیزو کې شرایط نور هم بدل سول. فکر کوئ همغه قوانین همغه اصول همدغه دیپلوماتیک اړیکې د یو هیواد لپاره بسنه کوي؟ نه ګوره دا فرق کړی دی هغه نه دغه تغییر راځي. هر قانون و اصول و معاهدات اعلامیه و قطعنامې د مقتضیات د ټولنې پر بنیاد باندې توپیر پیدا کوي. کله چې امریکا کشف سره په 1986 کال کې د دې خواته په 1983 کال کې 83 کال او 84 کال کې هلته خپل دوی اصول جوړ کړل په هغه وخت زمان کې چې نوي تازه د استقلالیت اخیستل سوی و د هیوادونه کله دوی په کوم ډول باید هلته پاتې سي. دا اصول بیا فرانسه کې هم سره جوړ شول. یعنی آخري وروستی چې مدون حالت راغلی 1920 کال و. تاریخ ډیپلوماسي همداسې جامې د دنیا بیا وروستی ما یاد کړل چې په 19 و 23 کال کې جوړ شول. دلته بیا د سفارتو سطح معلومه شوه. ته د سفیر په کچه راولې، د سفارت کبرا په کچه ما سره اړیکې جوړې، ته د مستشار په کچه ما سره جوړې، ته د کمیشنري عالي ما ته جوړې، ته د جنرال کنسولۍ په کچه جوړې، ته د کنسولۍ په کچه جوړې، حتی دفتر ناظر په کچه جوړې. دلته عمل بالمثل همدغه حالت به هلته هم کېږي. مسؤلیت ډیپلوماتیک پکې مطرح شول، اصول ورته جوړ کړل چې په کوم څانګو کې د مسؤلیت لري، تر کومه حده پورې د ځمکې ملکیت مطرح شوه چې کومه ځمکه هلته پاتې کېږي. نور نو دلته بیا واک و اختیار دی د دوی مطرح شوه. اما دلته یو ماده پکې راغله چې خپل هیوادونه د خپلو مروجه اصولو پر بنیاد، فرهنګ و کلتور پر بنیاد او دین و عقاید پر بنیاد دوی یو اساسات یا اصولنامه د ډیپلوماتیک جوړ ایسته. موږ د نادر خان له وخته پورې وزارت خارجه کې وم او هر وخت تعدیل سوې ده. ځکه مثلا یو ډیپلومات بهرنی مثال په توګه له امریکا نه یو نجلۍ راځي، هغه مجبور ده په افغانستان کې حجاب مراعات کړي. که یو نجلۍ له افغانستان نه ځي هغه هم هلته اجازه لري خپل حجاب مراعات کړي. مثال په توګه دا صرف یو رعایت د مروجه اصولو. دلته بیا د مطبوع دولت ته هم یو څه سره اختیارات ورکړي، مقیم ته هم ورکړل شي یا میلمه هېواد ته چې کله که ډیپلومات دوی په سیاسي کورنۍ امورو کې مداخله کوي یا نظم د ټولنې خرابوي یا اخلاقي فسادو ته کوي، دې ته به صلاحیتونه ورکړل شوي چې دی په کوم وخت کې په کوم شرایطو کې دا وطن ترک کړي، وباسي، ځکه بیا دې روابط نه خرابېږي. اوس راسو د مفیدیت ته سوال زه به بیا راوګرځېږم. مارید صاحب که تاسو اجازه راکړئ د ګټو په پار باندې به زه بیا دویم پړاو کې راوګرځېږم. مارید صاحب د ډیپلوماتیکو اړیکو د ګټو په پار مو مخکې بحث کولو، څه ګټې لري، فایدې څه دي د نورو هیوادونو لپاره، یعنې تر اوسه پورې څه ترې حاصل سوي دی؟ ګورې دا د سند استنا یو اړیکې جوړې شي، له هیواد سره اړیکې جوړې شي یا هیواد سره اړیکې پراخې شول. دلته د خپله ډیپلوماسي سیاست دی یا پالیسي دی یو هیواد په بهر کې بهرنی پالیسي سیاست د هغه مخې ته وړل دي په خپل هنر او درایتو کفایت باندې د ملي ګټو پر بنیاد، د ملي ارزښتونو، د ملي ویاړونو پر بنیاد یو هیواد. دې لپاره وایي چې یو قوي ډیپلومات باید پکاري چې هلته ته ښه عرض موقع وکړی شي، ښه ډیالوګ ولري او دغه پالیسي او سیاست په ښه وجه باندې مخې ته یوسي. نه یو فلاني خان زوی د فلاني جان زوی د لکه د جمهوریت کې چې هر څوک هلته بچې فلاني خان اسبره و یا واسطهدار به راتلل یا به د امنیت و د خاد نفر ته له پخوا یا دا اوس هم معلوم نه دی څوک ځي او څوک نه ځي. دغه ته باید پاملرنه وکړي. یو ځیرک تحصیل کرده مسلکي کس به جوړېږي د افغانستان. ځکه ما وویل دلته تنها د اړیکو خبر نه ده، دلته تشریفات ډیپلوماتیک هم د درناوی د یو بل خوا ده. مثلا ولسمشر او څوک راځي او ډېر ښه پذیرایي کې د خپله صمیمیت ایجادوي. دلته په کنوانسیونو کې عدم د مداخلې لاسوهنې په بل هیواد کې مطرح شوي دي.
چې دا کار به نه کړي. که کېږي عمل دی بالمثل کې او دلته بیا ورسره سره مجازات دي. مجازات له توصیې نه شروع کېږي تر پروداتو پورې او تر بعضې فشارونو پورې. دلته ځمکنۍ بشپړتیا ته په بشپړ درناوی موجود ده. دواړه هېوادونه به کوي او همداسې یو بل هېواد حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی هم به شي. دې تر څنګ بیا ګټې نورې اقتصادي دي. یعنې اقتصادي وده ورکول، پانګونه کول، جذبول، راوستل، د بل هېواد اړتیاو ته بل هېواد مرسته کول هم دي چې هلته بیا نو پیمانونه دي او دوستي ده او دا مطرح کېږي. بله، یعنی مارج صاحب د اړتیا پر بنا باندې د آتشو معرفي کول، مثلا نظامی آتشه، اقتصادي آتشه یا فرهنګي آتشه، د دوی رول هم پکې ده؟ نه ګوره بیا تشکیلات دیپلوماتیک او لس دیپلوماتیک بیا جدا ده. په هغه بیا بحث وکړو چې څوک تعینېږي. دا سکرتر اول او دوه مدرم څوک ده او مستشار څوک ده او کنسول او اتشې څو دي په کومو په څانګو کې پوځي ده که د معارف ده که د کلتور ده که د کډوالو ده که نور. دا بیا جدا د څانګې تشکیلات دي چې د څانګ کار کوي. مثلا ډیپلومات وزارت خارجیه نه د معارف نه باندې یو کس یې هغه ته شوي کېږي. هغه تشکیل کې معلومه د هغه موقف وظیفه څه کار به اول ته مثلا د چا د اصل د کارو کې کومه قاعده به پام کړي خپل هېواد ته چا د جواب وي. هغه د جدا مسله یا مثلا لس دیپلوماتیک چا د ډیپلوماتیک کارت ورکړو کې چا د سیاسي پاسپورت ویزا کې چا ته خدماتي پاسپورت ورکړي. دا بیا جدا دا بیا تشکیلات استعمال اساسات خدمات ډیپلوماتیک دا جبته شوي. هغه د بیا خپل تشکیلات د وزارت خارجیه د هېواد تقریبا شبیه دي باندې یو څه ډېر کم توپیر لري. دا بیا بل بحث. د ما اصلي خبره دې که ده چې فواید دي دا فایده بیا حقوق او وجایب د افغان د دواړو اتباعو ته پام کې نیول کېږي، هم د مطبوع هېواد هم د مقیم هېواد. داسې هم نشي کولی څوک یو ډیپلومات یا مثلا اتباع د دې هېواد په بل هېواد کې چې هلته بیا تریتي اف روم مثلا کنوانسیون د مهاجرینو د ویانا د 1951 کال او بیا دغه دغه پروتوکول چې 1980 کال د همدغه ډیپلوماتیک اصولو نه بعد دا پروتوکول دا په 1980 کې نهایي شول او هغه په 1980 کال کې همدې لپاره جوړ کړ چې مورد اجرا شي په ټوله دنیا کې. دا علت دا و چې دغه تګ د اتباعو دې ته ډېر مهم دی. لکه چې موږ اشرف مخلوقات یو، انسان ته ډېر زیات توجه احترام کړي نسبت د نورو مخلوقات د الله نه. نو بنان دلته دوی د بشر حقوقو ته زیات ګوري. دلته بیا دوی د امتیازاتو دفاع او حقوقو قانوني شتون مراجعه کول، خپل سفارت ته د سفارت د دفاع کول، دغه مسایل بیا په دې کې رانغښتلي دي. نو بنا که چیرې د افغانستان په اوسني حالت کې څومره اړیکه زیاتېږي پراخېږي ولو که په هره کچه باندې، یعنې دا صحیح ده چې د رسمیت پېژندلو مسله مهمه ده. بیا د سفارت په کچه ځکه د پروتوکول ډیپلوماتیک تشریفات لري، اعتبارنامه اګریمان به لاړ شي او اعتبارنامه به جوړه شي او دا به د تشریفاتو کې د هغه ځایي مشر ته به لاس کې ورکړل شي. دا بیا پروسیجر د پروتوکول ډیپلوماتیک جدا مسله ده. اما که چیرې یو عادي کارمند محلي لوکل سټاف ورته وایي، محلي کارمندان هم سټاف ده، تخنیکي کارمندان هم هلته وي، مثلا ډریور و، خانه سامان، مثلا دغه کمپیوټر کار او تخنیکار و، یا وخت مثلا ټایپیست و، دا و دا و آشپز و، داسې خدمات دي کوم شته او مثلا محلي کارمندان هم څه ساعته کار به کوي. که هغه هم ولېږل شي حداقل هغه نکاحات، ویزا یا حقوقي تصدیق، ځکه کډوالو زیات شوي دي افغانستان په بنیاد کې، دلته باید ولېږل شي. ګورې تاسو په یو هېواد کې موږ سفارت کوو، په څنګ کې لوی لوی ښارونو کې چې هلته خپل وګړي دي موږ دي، هلته بیا قنصلي لرو. که ساحه لوی جنرال قنصلي موږ جوړوو، که وړی قنصلي ورته جوړوو. هلته په بعضو ځایو کې یو دفتر د ناظر هم لرو موږ، مثلا تنها دفتر ده چې واک ورکړه شوی ده په کومه څانګه کې باید دا کار وکړي. ولې رفع د مشکل دپاره، د مشکل د خپله اتباعو دپاره ضرورت پر بنیاد دا کار، د سوداګرو پر بنیاد دا کار کوو چې ځي ورځي افغانستان ته ګټه ورسوي. پراخوي مثلا هند په افغانستان کې 15 قنصلیان درلودلي، پاکستان یا ایران 3-4 درلودلي، ځکه دلته د دا نږدې هېوادونه دي، یا روسیې یا تاجکستان، هم په مزار کې و، هم په مشبرغان کې و، هم په کابل کې سفارت کې و. دې ته ولې چې دوی اتباع دا نږدې دي، دوی ډېر اړیکې ټولنیزې اړیکې سره تګ راتګ سره کوي، وادونه هم سره کوي،
کورونه جایدادو په مسایل قراردادونه هم سره کوي، دوکان په تجارت سوداګري هم سره کوي. دغه اوس مثلا دغه اوس موږ په حال غږیږو په نیمروز کې په فراه کې په هرات کې ایرانیان دي چې د جمهوریت هغه لا مخکې وخت نه راغلي هم دا اوس هلته دوکان مغازه چلوي، پاسپورت او سند خپل ایرانی ده. هغه د افغانان چې مېلمه پاله دي او عادي ژوند سره کې نورمال. دا اوس سبقه په 2 ورځې مخکې له نیمروز نه خبر شوم چې ایرانیان دي هلته ساتفروشي او نه پیغام یو څه کارخانې لري او د بیټرۍ سازي ده که څه شی او څه نور د رابر چې شی دي و دا ایرانیان دي له ډېر پخوا راغلي دي او ډېر باعزته ژوند مننه څوک څلور ته وایي. نو د دوی لپاره دا تګ راتګ یا مثلا کېدای شي په جنوبي یا شرقي ولایتو کې د پاکستان حکومت ته وي مننه همداسې کسې مازاد دي چې د تاجکستان نو دوی خو بیا ضرورت لري چې کوم مشکل ورته پیښ رسي، دوی نه حقوق نه باید دفاع وشي، امتیازات نه اسناد او دا دلته بیا دا نور اضافه ما مثلا وخت ویلې. بل مهمه خبره اخري خبره زه وکم، یو سولهییز ژوند کول د ډېر مهم ده او بعضې ستونزې د سولې لخوا او د خبرو اترو لاره حل شي چې دا د ډیپلوماسي او د ډیپلوماتیک اصولو په رڼا کې راځي. بل څوک نه شي کولی مثلا دا خپل یو پلاوی چې ځي دا هم یو حیات ډیپلوماتیک ده. دوی د سیاسي پاسپورت ورکول کېږي، سیاسي ویزا تر هغه چې دوی خپل ماموریت سره کوي. دا یو حیات ډیپلوماتیک ده. ټول امتیازات د ډیپلوماسي او مسؤلیت ډیپلوماتیک ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. مارج صاحب د ډیپلوماتیکو اړیکو یا د ډیپلوماتیکو استازولیو لکه څنګه چې د اسلامي امارات مسؤلین وایي تر 40 په زیاتو هیوادونو کې په اوسمهال کې د افغانستان سیاسي استازولی شتون لري. د روسیې لخوا په رسمیت باندې وپېژندل شولو، چین زموږ رسمي سفیر ومنلو، په تمه ده په اسلام آباد کې هم د شارزدافیر کچه سفارت ته لوړی سي. څنګه ارزوئ دغه لړۍ؟ ګورې لړۍ خو ښه روانه ده. دغه نړۍ کې دغه اصول چې جوړ شوي دا کنوانسیونونه که موږ نومونه اخلو، منشورونه نومونه اخلو، د مثلا اعلامیې دي، میثاقونه دي، قطعنامې دي، موږ باید دې ته فکر وکړو دا چا جوړ کړي دي. خو دا طبعا دا زبرځواک هیوادو جوړ کړي دي. ښه درېیمه نړۍ او نور هیوادونه د خپلو ګټو پر بنیاد لاړه دا لاسلیک امضا یې کړل او یې منله. مثلا اعلامیه د حقوق بشر د 1948 کال د افغانستان استازی هلته په نوم د محمد کبیر لودین و، ظاهرشاه ورته ویل امضا یې کړه، امضا یې وکړله. یا نور هیوادونه مګر همدې ته بودیجه څوک ورکوي؟ دا اوس دغه څرخه چې څرخېږي چرخ دا وړاندې روان چې راواړه په هېڅ مخې ته پیسې څوک ورکوي؟ موږ ورکوو، ایران یې ورکوي. دا مثلا دا سعودي و دا تقریبا دا 55-60 کاله کېږي چې دا تیلو میلو مسلې سوي دي، لږ راپورته سوی ده عربي هیوادونه. دوی لږ لږ څه هم اوس ورکوي یا که دوی ته وایي چې غیر مستقیم هغه زبرځواک راته کوي، دوی هم خبره کولی شي پکې، یا بنګلادیش هم نورې ورکوي یا پاکستان چې خپله قرضدار. نو بنان هغه څوک چې دې ته بودیجه او پیسې ورکړي د هغه د اثر لاندې د هغوی حکم نه کېږي، هغوی وایي څه وکړه څه ونه کړه، د هغوی په نفع د هغوی په ګټه باندې کار کوي په ګډون د ملګرو ملتونو سازمان. دا چې اوس کېنه منشور د 119 مادې لري او 18 فصله ده او دا ده او دا ده، دا درته تغییروي. 15 هېواد دي مثلا هلته په شورا امنیت ملګرو ملتونو کې دایمي غړي دي او حق د ویتو لري چې هر څه وغواړي دوی خپله یې کوي. هلته قاعده هم دا ده چې یو هېواد د 15 نه ویتو کې یې رد کړي، ویې نه مني، بیا هغه شی بیخي مطلقا باطلېږي. نو بنا نو خبره فیصله څه شوې؟ دوی ځان د پاره کار کې مشروعیت هم جوړوي، هم د لاره ځان ته جوړوي او هم بل ملامتوي. ته راځئ دغه تورست تشریح کې توریزم چې ته وایي، تورست تشریح او توضیح شي باید او د توریزم اعمال تشریح شي او پایله یې وکتل شي. په نړۍ کې هغه لوی تورست څوک ده؟ خو معلومه خبره باندې څوک ورته ویلی شي نه هغه ټاټا د ډیموکراسي و د بشر حقوقو وي، مګر همام کسان یې غرق کړل هغوی ته بیا هم تورست او مملکتونه فرق کې دنیا دا رقم راغلی ده. نو بنان دلته اوس هغه هوښیار ملتونه هوښیار دولتونه د دې لپاره چې دوی پکې ګټه واخلي یوه لاره ځان ته وباسي، یوه لاره جوړي او پالیسي جوړي، په دغه بهیر کې ځان ور ګډ کړي. بیا نو سړی خپل ځان ته ترقي او خپل ځان ته ګټه خپل مرسته د خپل ګټو پر بنیاد باندې اوس روانې سر سره کورئ، دوی هم ګټه اخلي. جنګ نه جوړوي ځان ته، قرباني نه ورکوي،
د جګړې ډګر درته نه جوړوي. دا خپله یو ډیپلوماسي ده. اول ته ګوره تاسو وګورئ په افغانستان کې تقریبا 4 یا وروسته خلک پراخ شول. د افغانستان استازولی و په بهر کې. دا ټولې په ګډون د هر دفتر چې که کمیشنري عالي وه او که کنسولي وه او که سفارت و. اوس 40 موږ ته پاتې دي. دغه نورې څوک اداره کې یو لاس وتړل شوله. دا نوره کې څوک ناست دي. نه د افغان د ملت استازی هلته شته، نه د امارت اسلامي استازی هلته شته، نه د پخواني رژیم چې په بشپړه توګه نه یې حاکمیت شته، نه یې قانون شته، نه نفوذ سقوط سره له منځه لاړل. دغه مطبوع هېواد چې بخره دغه مېلمه هېواد دغه استازولي په کوم دلیل فعاله کړې ده او څنګه ورسره تعامل کوي؟ خلاف د ټولو اصولو کوي. چې ما وخت نوم واخیست. مثلا تاجکستان کې مثال په توګه ګرچې سفیر د ما پخوانی ملګری دی، ملګرتوبه جدا اصول ته وراسو. دغه سړی ناست ده د اوسني جغرافیې، د اوسني حاکمیت، د اوسني رژیم په مقابل کې خلاف خبرې کوي. استازولي د افغانستان او چا تعیین کړې ده، چا بولی ده؟ د مفسد رژیم سفیر واکه. خپله څوک ده؟ یو پوځي سړی ده. آیا تاجکستان رئیس جمهور نه وایي دغه رحمانوف چې دا نور که عقل لري، تا عقل لري که نه لري، تا غټ سر نه. خو ته وګوره دغه د چا استازی دی؟ موږ ملت تعیین کړی ده، عام خلک ناست انځای کړی ده، رایه ورکړې. امارت پخوانی رژیم په سقوط ده، چا ته ځواب کوي؟ یا مثلا په ملګرو ملتونو کې د فایق په نوم یو کس ناست. یقین وکړه چې هغه له ټوله د مالیزیا ملګري د اړیکې مستدار. ما زه د اصول خبره کوم. دا دلته کېنولی ده، دا یې چا استازی که اهل حکم لري چې ما ته پخواني په بل سفیر وباسي، نو دا خلاف د اصول نه دي، خلاف د موازي نه دي، خلاف د نړیوالو ارزښتونو نه دي. کارو ته په کتو سره بیا چې ورته ګورې سړی بیا فکر کوي چې نو مشکل تنها په افغانستان کې نه است. مننه. صحیح ده، دا مشکل د موږ شته. یا مثلا دا او دا مشکل نړیوال هم لري، دلته جوړ کړی ده. نو بنا 40 هېوادو ته اړیکې لرل دا خپله پرمختګ ده، ښه کار ده. مشکل د تاجرو، مشکل د افغانانو، مشکل د ویزې، د وکالت خط، نکاح خط، تذکرې، سکوک دا حل کېږي. دا په خپله څومره چې زیات شي د وزارت خارجه د افغانستان حداقل که دوی سفیر نه مني او مثلا رسمیت نه لري، دوی وکړی چې حداقل د کنسولي څانګې فعاله کړي چې افغانان ته په حداقل مشکل جوړ نه شي او دا په خپله هلته دې ته زمینه مساعدوي چې مقابل لوري هغه هېواد ته قناعت ورکړی شي او دا ډیپلوماتیک اړیکې پراخې په لویه کچه باندې راوړي. ډېره زیاته مننه. اوس هم زه وایم چې تا مقامات یا چارواکي د امارت اسلامي هم باید مسلسلا اصلاحات راولي په هغه باندې. بل د وخت د محکمې د نړیوالو مسله هم یاده شوله. افغانستان هلته په غیر اعلامیه کې یو اعلامیه لري. په 2002 کال کې دا نړیواله جرایم او څېړنو محکمه جوړه شوه. په 2003 کال کې اعلامیه کې لاسلیک کړه. کله چې لاسلیک وکړه هغه ته پابند بعضې هېوادونه لکه امریکا، اسرائیل، روسیه، چین دوی لاسلیک نه کړی، مسؤلیت ورته نه لري. نو کله چې دوی یو اتهام یو تور واردوي، دوی خو د خپلو ګڼو پر بنیاد کوي. مننه. دا ضرور نه ده چې ووایي چې زه دې نه منم. دلته باید ورته ووایي چې ته د تور په مقابل کې تور چې کړی ته د اقرا شواهد او اسناد د اصول له مخې وړاندې کړه. که دې نه کړله ما ته به جبران د خسارې راکړې، د ما عزت و حیثیت ته به تا صدمه رسولې ده. مننه. دلایل موجود، دلایل باید درته وړاندې شي. سلامت شي. دا ځکه دا یو خبر او غلط پارانه ده. کوره بعد نړۍ مننه کوم د سیاسي چارو پوه غلی قاری اسدالله اتل صاحب، د نړیوالو چارو په پخوانی دیپلومات غلی عزیز مارید صاحب، عزتمندو مېلمنو نړۍ مننه. خیر. په همدې ترتیب سره له تاسو درنو لیدونکو او اورېدونکو څخه هم نړۍ مننه. تر بیا ښه وخت.